بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. د قدر وړ خورو افغانانو په سلامونه ورکړی کوم. الله رب العزت پرې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. مطیع الله الهام جان پوښتنه رالیږلې ده، وایي چې څوک چې په افغان ایڈمیشن پروګرام باندې راغلي وي آیا افغانستان سفر کولی شي او څومره وخت هلته پاتې کېدلی شي؟ څه محدودیتونه خو به نه وي. د مطیع الله الهام او بعضې نورو ټولو هغه دوستانو چې په افغان ایڈمیشن پروګرام راغلي دي او دغه پروسه یا د دې حق او حقوق خو ما مفصل تشریح کړي دي. هغه زما یوټیوب ته لاړ شئ، مصطفی طارق افیشل ولیکئ، هلته دغه افغان ایڈمیشن پروګرام ډېر په تسلسل سره په تفصیل ما بحث کړی او معلومات یې وړاندې کړي دي. دا چې زم په درې دندې او مصروفیتونه ډېر دي، اجتماعي ژوند دی، شخصي ژوند دي، نشي کولی سړی چې بیا بار بار په دې موضوع فرد ته ځواب ورکړي او بیا د خفګان موضوع راځي. خو دا مسؤلیت هم اوس هغسې دی او افغانان هم مینه کوي، منتظر وي چې معلومات وړاندې شي. په هر صورت نو افغان ایڈمیشن پروګرام داسې دی ګرانه چې مختصره به درته ووایم، مفصل به هملته یوټیوب کې وګوره چې افغان ایڈمیشن پروګرام سیاسي قبولیت نه دی. هغه څوک چې دلته سیاسي پناه واخلي تر نیشنلایزیشن یا سیټیزنشپ مخته هغه نشي کولی چې وطن ته سفر وکړي. بلکل د افغان ایڈمیشن پروګرام دوستان کولی شي چې سفر وکړي، خو د یو شي نه سرغړونه وکړئ، حتی که څوک سیټیزنشپ هم لري. په دغه موجوده حالاتو کې دغه د ډېرو ویډیوګانو او عکسونو د مسایلو نه تېر شئ. بعضې هېوادونه به تاسو سره مرسته کوي یا به ګذشت کوي، حتی داسې اشخاص او افراد هم شته چې هغې قانونا نشي کولی افغانستان ته لاړ شي، خو بیا هم سرزوري کوي او عکسونه او ویډیوګانو د مسایل شریکوي او چې کله ورته بیا مشکل جوړ شي نو بیا هغه نږدې خواوشا یو تربور ورته خوار وریاد شي چې پلانکې تربور به مې شیطانت کړی. هلکه ته خپل مال وساته، همسایه غل مه نیسه. نو دا دې وکړي چې هدف ته یې اخیستی اوسېږي. که تاسو چېرته الهام یا نور دوستان چې په افغان ایڈمیشن پروګرام کې راغلي اوسېږي او تاسو چا هغه سپانسرشپ ته لېږلی اوسېږي، هغوی بعضې مدارک دلته ورکړي اوسېږي چې دغه فرد او یا دغه شخص یا احمد محمود یا ښاغلی یا ښاغلې په مشکل کې دا بنا په دغه مشکلات او دا درته به مشکل جوړولی شي. خو که چېرته هغه نه وي ورکړي نو هغه مشکل درته نشته دی. خواوشا 40 ورځې غالبا په کال کې تاسې تېرولی شئ، په دې خاطر یعنې ډېر هم تېرولی شئ. خو کله چې بیا تاسې 15 کاله پوره کېږي، په 15 کالو کې بیا تاسې د نیشنلایزیشن یا پاسپورټ لپاره اپلای کوئ او دغه پاسپورټ اپلیکیشن بیا ستاسې د کال 40 ورځې تاسو ته حق درکول کېږي. د 40 ورځو نه چې زیاتېږي هغومره باید تاسې هغه 15 کالو باندې نور باید صبر وکړئ. یعنې که چا 40 ورځې تېرې کړي اوسېږي په کال کې، 15 کالو کې 40 هغه کولی شي چې 15 کال وروسته درخواست وکړي، او که چېرته بیا ډېرې تېرې کړې اوسېږي بیا هغه 15 کال نه هم یا څو میاشتې نور هم انتظار باسي تر څو هغه وخت پوره کړي. دا مې په نیشنلایزیشن هم پوره بحث کړی، معلومات مې وړاندې کړي دي. په هر صورت د حق او حقوق په اړه دلته په نن هېواد کې د افغان ایڈمیشن پروګرام قانون دا و چې مسؤلیت به هغه څوک چې راغواړي هغه به اخلي د 2 کالو لپاره. دا چې اوس بعضې دوستان ناغیري کوي، د حکومت نه مرسته غواړي، دا ځان بې اعتباره کوي، سبا ورځ کې بیا اپلیکیشن یا درخواست یا داسې یو څه کوي، نو زه فکر نه کوم چې دومره به د اعتبار وړ وي دا بیا، ځکه چې حکومت ته دا تضمین هغه کس چې تاسې یا څوک یې راوړی دی ورکړی دی چې ځای او مصارف به یې فرد ورکوي. نو باید زر تر زره کس چې راځي هغه PPS نمبر واخلي او خپل کار روزګار ته توجه وکړي. یوازینی شی چې هغې د برخمن کېدلی شي هغه د ایمرجنسي سچویشنز کې هاسپیټل او د مسایل ته تللی شي، بغیر د هغې نه د سټیټ نه هېڅ په هېڅ شکل دوی مرسته نشي غوښتلی. نو الله دې وکړي چې دغه تفصیل په ذهن او فکر او سوچ کې کېنولی وي الهام صاحب او نورو دوستانو. خو بیا هم وایم بعضې مسایل دلته دوستان دي وایي چې زموږ په ویډیو سر خلاص نه شو. یو خو دا زما ویډیوګانې چې دي دا یو ځل نه 2 ځلې ګورئ، ځکه چې په دې کې بعضې مسایل وي هغه زه ډېر زیات په نزاکت سره او د منطق له لحاظه او د امیګریشن له لحاظه چې بیا په عموم کې افغانانو ته په آیرلینډ کې، په اروپا کې، په نورو هېوادونو کې مشکل جوړ نه شي، نو هغه نقطو ته مې پام وي. ویډیو 2 وارې درسره ګورئ، حتما تاسې په هدف پوهېږئ چې زما هدف چېرته وي، یا لږ ریسرچ کوئ، بعضې نور ویډیوګانې زما ګورئ، نو تاسو نه به معلومات کېږي چې زما هدف په کوم ځای کې دی. داسې یو دم ستاسې زما په ویډیوګانو فکر نه کوم سر خلاص شي او د هغې علت هم دا دی چې تاسو ته مشکل جوړ نه شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.